په خیبر پښتونخوا کې په وروستو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ترمل سایت ټیکنالوژي کارول شوې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاري ویلي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترمل سایت ټیکنالوژي په پیښور کې د سربند تانې په برید کې په اول ځل استعمال شوې. نوموړي ویلي د دې نه وړاندې دا ټیکنالوژي په مردان، بنو، ټانک او ډی خان کې د پولیسو په نښه کولو کې کارول شوې ده. देखिए थर्मल साइट जो है बुनियादी तौर पे वेपन्स थर्मल साइट په بنیادی توګه په وسله او د کیمرو د پاسه لګول کیږي او د هغې د وجې د سالورونکي چیز د بدن د ګرمۍ د وجې د هغه سورې ښکاري او د فاصلې پته لګي. د تحریک طالبان پاکستان په مخکنو ویډیوګانو کې بلیدل کېدل چې کلاشنکوپي، آی ای ډیز، تمانچې، راکټ لانچرې او نورې وسلې کاروي. خو کله نه چې افغان طالبان په افغانستان کې په زور واک کې راغلي، د هغې وروسته ټي ټي پی د جدید وسلې استعمال زیات کړی دی. خو هغه کې خو بالکل ښکاري چې لکه مورچې کې دننه څه د فوجي هټ کوي. نو دا خو همدغه چې کوم مطلب د امریکې اسلحه وه، د نیټو فورسز اسلحه وه، دا مغه وخت نه چې دو په لاس کې راغله. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دا هغه وسله کېدای شي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو نه پاتې شوې وه. څېړونکي وایي پاکستان او افغانستان اوږده پوله لري او د داسې وسلو پاکستان ته راوختل ډېر مشکل نه دي. داسې قسمه اسلحه چې د یو داسې وسلوال ګوند یا د وسلوال ډلې په لاس کې راشي چې هغې هدفي وجنې او د هغې نښه چې کوم دی هغه د پاکستان حکومت یا هغه چارواکي وي چې کوم په مختلفو چیک پوسټونو یا په مختلفو ځایونو کې ښکاره ناست وي یا د هغې تاڼې وي، نو هغه نښه کول بیا مطلب هغې دپاره خپل ځان حفاظت کول هم ګران شي. لکه دغه سوالونه به راپورته کېږي چې اوس په مطلب پولیسو ته د حفاظت لپاره څوک پکار وي، نو دغه اسلحه راتګ چې دی دا په دې جنګ کې نور هم تیزوالی راولي او د دې نتایج چې کوم دي دا په راتلونکي وخت کې به نور هم خطرناک وي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري ویلي د ترمل سایت ټیکنالوژي لپاره حکومت دوی ته فنډونه جاري کړي. د دې ټیکنالوژي 40 عدده دوی ته ترلاسه شوي، 20 ډي خان او ځینې نورو تاڼو ته لیږلي دي. د ترڅنګ د نورې ټیکنالوژي اخیستو پروسه هم روانه ده او دوی به د ډرون لپاره هم ترمل سایت ټیکنالوژي اخلي. نوموړي ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه وړاندې هم ګټلې او بیا به هم په دې کې بریالي کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.